دنیا ډکه ده، باور وکړه دنیا ډکه ده د ښو انسانانو نه. خو که تا کوم ښه انسان پیدا نه کړ، کوشش وکړه خپله یو ښه انسان شي. په دې دنیا کې چې هر څوک ګورې چې په وجود کې ساه چلیږي، نفس شته دی، ته ورسره مینه وکړه، ورته وخوانده، ځکه هر انسان د خپل ژوند د مشکلاتو سره په جګړه کې دی، ورسره مبارزه کوي. هر چا ته وخوانده، که حیوانات دي، که غرونه دي، که اسمانونه دي، او که مات او زخمي زړونه دي، یو امید ژوند ته ورکړه، حداقل یوه ښه خبره ورته وکړه. که د یو چا سره خفه یې، ورسره په جګړه کې مخکې د دې نه چې ووایې اخ کاشکې مړ شوی نه وای او زه ورسره پخلا وای، همدا اوس ورسره مینه وکړه، ورسره پخلا شه او په غېږ کې یې ونیسه، هم ته خوشحاله او هم الله خوشحاله. زه منم په دې دنیا کې ډېرې بدې کلمې لکه دښمني، بغض، کینه او نورې داسې کلمې شته دي، خو ته همیشه د یوې کلمې نه استفاده وکړه، هغه هم مینه، او د هر چا سره یې وکړه. هر ژوندي انسان، حیوان، غرونو، اسمانونو ته یې ورکړه او ورته مسکی شه.